او د صحابه په واقعاتو کې راځي او صحابي کور ته لاړ حبيبي ته وایي ډوډۍ راوړوي ډوډۍ کوم دی غریب بیا جمعه ته لاړ مسجد نبوي ته رکعت دو رکعاته مون څلور ورځې چې وکړ بیا راغی یې ښځې وږې م ډوډۍ ښځه ورته لږه غوسه شوه وایي دقسې جومات ته ځه کور ته راځه ډوډۍ کم دی نه ډوډۍ دله راوړه ته څه مزدوري وکړه خواري وکړه وګټه راوړه دل پخه به کړه نو نه مزدوري کې نه خواري کې او جومات ته ځې او راځې ډوډۍ کم دی نه راوړم دله دی بیا جومات ته لاړ چې رب العالمین نه یم دنه مزدورۍ مو نه کولی شي راکې چې بیا کور ته لاړ بیا تپوس وکړه ښځه بیا وایي سړی دماغو کې دې څه چل دی دې ما راځې ډوډۍ کم دی نه راوړم بیا جومات ته لاړ په څلورم ځم چې راغی یخه دی د خوراک دشته سړیه راشه یو ناشنا لوبه ده څه لوبه ده وایي نه یم پوهې میچن تاویږي وړه راغورځېږي کور کې چې څومره لوښي دي د وړو مې ډک کړي او تنور کې ډوډۍ پورې کېږي او را نړېږي لوښي د تنور د ډوډو هم ډک دی او بار هم هر څه ډک دی نو انسان خو حریص دی که نه حرص خو په انسان کې تا د پښتنو د کتابونو کې چې دی یو متل چا لیکلی دی چې یا چرګې هګۍ چولې وه د سرو زرو به دې د نر بچي سوچو که چې دا به څه یوې هګۍ ته ناست دی روزانه به د سرو زر هګۍ روزانه به سرو زر هګۍ راشه دا مشین کولاو که غونډې دې په یو ځل راوباسه چرګې غونډه لاله کړه چې لاله کړه قصه ختم انسان خو حریص دی که نه په یو ځل هر څه برابر وه چرګم لاړه هګۍ م لاړه مشین م لاړه او هر څه لاړل ګډوډ شو نو دمړه کې سوچو که چې ته ګورم چې دا میچن ته وړه د کم ځای نه را روان دي خو چې پلې ګوتې یوړې پلو درېده چې اوچته کې سمنو لاړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا الله رسول دا چلو ما خو میچنې پلو چت کا میچنو درېدا ما خو چې دا کم نه غنم را روان دي رسول الله مبارک فرمای د 2 رکعاتو نفل دي دا برکتو چې کدی میچنې پل دې ګوتې نه وړي قیامت پورې بتاوي دې وړ برابر الله کولی شي بالکل خود دلته یو ټکی خی چې دا یو خو ماو که غنم مې دل را پیدا کړل وګورې میچن بم تاویږي ډوډۍ در کوم خو تنور به بلیږي یو سبب ته یو اشاره بیا هم الله ورکوي